السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو افغانانو زمانه نننۍ ویډیو په افغانستان کې به جهاد تر قیامته پورې وي د کافرو سره سوله او د مسلمان په خلاف جهاد په دې باره کې ده. خو زه تاسو سره یو دوه داسې خبرې شریکوم په دې ویډیو کې چې امانتي خبرې دي، ما چې ته نه دي کړي. دا خبرې ډېرې ضرور دي او دغه ویډیو ته هر یو افغان غوږ ته ورسوو چې تاسې په مقصد پوه شئ چې په افغانستان کې د جهاد څه مقصد دی. پرون اشرف غني صاحب دا اعلان وکړو چې یاره د ملي ځواکونه د دفاعي حالتونو لاړ شي تعرضي حالتو ته. یقینا د افسوس خبره ده. زه د جنګ پرون هم خلاف یم، نن هم خلاف یم او سبا هم خلاف یم. داسې هر یو افغان موږ او تاسې په افغانستان کې سوله غواړو. خو زه دا نن په سپینې ویم چې په دې معامله کې، په دې اوسنۍ معامله کې چې امریکایانو سره سوله وشوه د طالبانو 100% کې طالبان ملامت دي. طالبان نه غواړي چې سوله راشي افغانستان، طالبان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. ما په لایفونو کې، ما په ویډیوګانو کې اکثر لا 80% په حکومت باندې نیوکه کړې، په زورواکو، په چورواکو، په دغه غصبګرو باندې زما مبارزه، زما لایفونه درشي په ریکارډ کې پراته دي. خو د طالبانو نه زه دا دوه سوال کوم چې تا د امریکایانو سره په قطر کې د سولې د لاسلیک کړه، تا د 15,000 بندیان د امریکایانو سره معامله کړې ده، د افغانستان حکومت سره دې نه ده کړې. ته د امریکایانو د حکومت د امریکایانو نه وغواړه کنه. که چېرته امریکایان تا ته نه درکوي، تا ته چې د نظر کې د 15,000 بندیان سوله ختمه کړه، لغوه که څه ختمه، نو بیا ولې ما وژني؟ ولې زما ولس وژني؟ ولې ځان وژني؟ ولې کونډې یتیمان جوړوي؟ تا خو به مخکې دا بهانه کوله چې د ملي اردو والا د امریکایانو نه مخکې وروسته رواني، نو ځکه یې زه وژنم. نو نن خو هغه خبره نشته که نه. ولې په دې خپله خبرو کې اوس ټینګ نه یې ولاړ؟ ته چې وایې چې ما 40 ملکونو ته ښکر مات کړو، خو بس ختمه خبره وته چې ورور د 15,000 بندیان مې نه راکړې، بس قصه ختمه. او که چې ته ما نه غواړې، خو نن نه سبا یې در پرېږدم، 3 میاشتې بعد در پرېږدم، په قلار یې در پرېږدم، نو ولې مې وژنئ؟ څه ګناه مې کړې ده؟ هو افغانانو تاسې دې نه دا پوښتنه وکړئ چې ته داسې ځان دغه کې. خو ورشه امریکایانو ته چې زما ستا سوله ختمه ده، بیا زما جهاد اعلان شو. نو افغانانو قسم درته خورم چې په افغانستان کې نه د اسلام جنګ دی، نه د اسلام جنګ مخکې و. په دې باندې عام خلک، په عام مجاهدین، عام طالبان په دې باندې نو خبر، او اوس هم نه دي خبر باندې. قسم درته خورم دا پردي جنګونه دي. و افغانانو زه تاسو ته دوه خبرې امانتي خبرې کوم. په دغه کچه غړۍ کې زه ناست یم، د مجاهدینو وخت و. مجددي په کابل کې رئیس جمهور و، موقته اداره وه. دا ډېر چې موقتې غږونه ډېر کوي. مجددي په جهاز باندې چا میزایل ورخوشي کړو، خو هغه بد شو. دغه مجاهدینو چې دا کوټه ډکه وه، دغه مجاهدینو مخ راواړه، ویل کشکې دا مردار کړی وي دا مجددي ګوره یو جهادي لیډر و، مجاهد و، او نور مجاهدین وایي کشکې دا مردار شي. مجددي ته یې مردار ویلي. تاسې یقین وکړئ چې په 1980 کې زما یو ملګری دی د قندهار دی، دلته ما سره په لندن کې دی. ما د قسم ورکړ چې په 1980 کې چې د ترکي حکومت ختم شو، د حفیظ الله امین حکومت راغی، د دې جهادي لیډرانو یو لیډر راغی، موږ پښتانه، موږ افغانان په کوټه چمن کې ورته راغونډ شوي ټول، او زموږ مشران ورته مخ راواړو چې اوس روسان، خو لا روسان نو راغلي، ورته یې ویلې چې یاره اوس دغه مسلح جنګ نه تیر شئ او راځئ چې د سولې، د یووالي، د امن دپاره کار وکړو. وایي دې لیډر ورته په یو مغروریت دغه جهادي مشر چې اوس هم په کابل کې ناست دی، تاسې یې پېژنئ، وایي مخې ورته چې راواړو چې یا پلانیه چې قسم په خدای دی چې حضرت عمر د کابل په تخت کښېني که نه، چې هم زما جهاد به جاري وي. یو اصحابي خو چې هغه د کابل په تخت کښېني، هم زما جهاد به جاري وي، زه به خپل جنګ ته دوام ورکوم. نو افغانانو دې ته جهاد وایي. همدغه 92 کې په ډاکټر نجیب چې دا چغې والي چې زه تاته وایم چې د کافر سره سوله او د مسلمان سره ورور جهاد، چې راځئ دا وطن جوړ کړو، راځئ چې سوله وکړو، راځئ چې څه شوي هغه شوي، راځئ چې اوس دا ملي اردو نه خرابو، خپل دا افغانستان نه خرابو. خو د دې مقصد دا و د دغه تنظیمونو چې موږ افغانستان چور کړو، موږ افغانستان ملي اردو ختمه کړو، موږ دا افغانان در په در کړو، وروره مهاجر کړو، تباه یې کړو، وروره دا کابل درته په بل مخ وهان کړو. او نن امقه لار روانې، طالب هم روان دی، وروره په اوښ باندې سور دی نه راکوزېږي. ولې مې وژنې؟ څه ګناه مې کړې ده؟ که تا سوله د امریکایانو سره کړې، خو ته امریکایانو سره معامله وکړه، په ما ولې ډز کې، ما ولې تباه کې؟ که موږ مسلمانان یو، خو په مسلمانۍ کې خو دا جهاد نشته. که موږ چې د کافر او تاسې هم کافر ګڼئ، په کافرو کې هم دا شی نشته چې کافر راپاڅېږي بل کافر ووژني. دا د څه شي جهاد دی افغانانو؟ همدغه لیډرانو بیا لاړ، وروره د روسانو لاسونه یې مچې کړه،
د هغې ته ویل چې دا د نجیب کوسکه د کابل تخت موږ ته وزګار کا. اوس هم همدغه معامله د امریکایانو سره ورځ په قطر کې ناست د قطر د پیسې د دفتر پیسې امریکایان درکوي. ملامت هسې په دې کې خدای په لحاظ باندې په دې افغانانو رحم وکړي. سور اور هم په موږ راښکته کړی. موږ چې په دې خارج کې څومره د مسافر دي قسم په خدای موږ مخکې 30% لیونیان وو اوس 50% لیونیان شو. د خپل وطن کې دا ظلم او ناروايي نو د دې وطن فکر او سوچ موږ سره دی. تاسې په موږ باندې ټاپې لګوئ ځای مهربانه. موږ مونځ کوو 15 واړه وخته مونځ کوو قسم په خدای په دې کورنټین کې موږ خپل ورور په خپل کور کې تراویح کوو د بچیانو سره. تاسې له موږ سوال کوو موږ عام ولس یو. زه یو عام سړی یم. ملامت هسې په دې کې تاسې سوله نه غواړئ چې افغانستان کې سوله شي. خو بندیان دي نن سبا بیا درته پرېږدي 3 میاشتې بعد بیا درته پرېږدي. که نه یې پرېږدي ته ورشه امریکایي سره دغه وکړه ما باندې ډز مه کوه نه در باندې زه ډز کوم. که ته چې د مسلمان یې که ته چې ته افغان یې که ته چې ته سوله او امن غواړې افغانستان کې پرمختګ غواړې خو بند کړه دا ډزبندي اعلان کړه که نه اوربند اعلان کړه که نه امریکایانو سره کې معامله ونه شوه بیا د جنګ شروع کړه. نو خدای په لحاظ باندې افغانانو په افغانستان کې جهاد مخاد نشته. افغانانو قسم په خدای ورور وجنه ده. د کافرو سره سوله او د مسلمان سره جنگ جاري ساتل دا په کوم کتاب کې راغلي دا په کوم دي کې راغلي. په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړئ. خدای په امان.